په جلبازۍ کې چېرته هم فیصله مه کوئ ملګرو، بیا به ته غټ نقصان وشي. داسې ټه چې تاسو ته د ماشوم ښکاري ملګرو، د دې د پلار یو ګاډه او ښایسته غوندې ګاډه او دې په ګاډي باندې یو فقره لیکلې وه که نه چې I love my daddy. ملګرو د هغه نه پس چې دی که نه نو جینۍ چې دا فقره ولیکله نو پلار یې کور ته راغی ملګرو چې هغه دې لیکل ته صحیح کتلي نه وو، خو د غوسه شو ډېر زیات او په خپل لور باندې ګزار وکړو. چې کله خپل په دې لور باندې ګزار وکړو نو د هغه دواړه خپې ختمې کړې، دواړه خپې څه کړې ماتې ولګړې. د هغه نه پس پلار یې هم په ژړا شو ملګرو، ډېر زیات یې وژړل که نه چې د خپل لور خپې یې ماتې کړې. د هغه نه پس ولګېد که نه ملګرو، د مور یې ورته وویل که نه ویل ته اول دې دې ګاډي ته وګوره چې په دې ګاډي باندې څه لیکلي دي. ته خو اول دې ګاډي ته وګوره چې کله دې ګاډي ته کتلي ملګرو نو هلته څه لیکلي دي I love my daddy. نو چې کله هغه چې دغه وکتل که نه ملګرو نو ډېر زیات په ژړا شو او سم یې وژړل ملګرو. نو په جلدبازۍ کې فیصله مه اخلئ، چېرته هم لږ له اول خبرې ته سوچ کوئ. که تاسو چېرته داسې فیصلې اخلئ نو ستاسو زندګي به ډېره زیاته خرابه وي. ملګرو د ویډیو مقصد مې دا دی چې چېرته هم داسې کار مه کوئ، له اول لږ سوچ کوئ. په کور کې چې کوم ماشومان دي هغه خامخا شیطانۍ کوي، غټ اقدام اخلي او داسې فیصله هغه خو ماشومانان دي پوهېږي نه، پکار ده چې تاسو لږ خیال کوئ. دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ.